روایت کې راځي امام الانبیاء فرمایي هغه دوه کسان چې د الله په خاطر د هغه سره مینه او محبت او د الله په خاطر سره ملاویږي یو د بل ملاقات سره کوي لاس سره ملاوي یا غیږ معانقه او په ما باندې درود لیږي د دې دوه کسانو د جدا کېدو څخه مخکې الله تعالی د دې ټول ګناهونه ورته وبخښي پروردګار دواړه په خپل دربار کې په هغه کسانو کې ولیکي چې الله تعالی ورته بخښه کړي عزیزانو د درود شریف ویل هیڅ کله هم له پامه مه باسئ باید موږ دومره درود ووایو چې د موږ نه نور چاته هم دا پام سي چې د درود باید څه ووایو بس ولې وخت تېروو چې زموږ ستاسو د ذکر او د درود څخه یو بل مسلمان ته لا د ذکر او د درود ته ورپام سي او دارنګه هغه دوه کسان چې د الله په خاطر سره مینه او محبت او تعلق وي هیڅ نور تجارت او کاروبار په هیڅ کې نه ته خدای په خاطر باندې د هغو دوه کسانو په باره کې روایت او حدیثو کې راځي چې الله تعالی به په ورځ د آخرت در عرش معلا تر سایه لاندې ځای ونیسي کم کار چې کوي د خدای په خاطر باندې کم کار چې کوي بیا په خاصه توګه د مسلمان سره په ورین تندي باندې ملاقات او په ورین تندي باندې لیدل دا هم د انسان لپاره صدقه ده دغه صدقه ده لکه تاسې پیسې وشندې د خدای په لار کې بیا د امام الانبیاء یو سنت دا دی چې کله انسان د بل انسان لاس په لاس کې ونیسي نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک به دغه دعا غوښتله موږ تاسو چې د لمانځه په آخر کې وایو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے الله دې معنا دا ده چې تراکړې موږ ته په دنیا کې هم دا اوس چې ته او د چا لاس ته په لاس کې نیولې دي په دنیا کې هم ښه ژوند او د آخرت هم ښه مفتي شفیع صاحب رحمه الله لیکلي دي چې حسنه هیڅ په دنیا کې یو دی شش نشته کله دنیا له لحاظي که د هر لحاظي د جسم او د اقرباو چې هغه په دې حسنه کې داخل نه وي د هغه مجموعي دعا ده او الله د آخرت شي ګڼې مې همرا نصیب کې په آخرت کې وي هم هېڅ دې ښه پاته نه سول چې هغه په دې دعا کې راجمع دي زما ګرانو درنو عزتمندو پتمنو مسلمانانو دا هغه خبرې دي چې موږ تاسو ته هم په ژوند کې په کار راځي هم خدای تعالی په انسان ته درجې پر ورکوي هم ثواب لري عملي کړو باید په ځان کې ده او کم سړی چې د خدای په خاطر د چا سره مرسته کوي د چا ملاقات له ورځي د خدای لپاره یو کار کوي دا سړی په لار کې د خدای دی دا په لار کې د الله دی امام الانبیاء فرمایي د الله په لار کې چې د چا پښې په ګړزو خړې سي کاکړې سي ګرځ په ودوړي شي دغه پښې بیا دغه بدن دغه جسم بیا پر جهنم باندې الله تعالی حرام کړی بیا جهنم سوځي نه